د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه، سلیمان کامل یم. نن چې تاسو زمانه کم غزل اوره نو دا غزل په هر حواله د پښتو د جدید شاعره بهترین مثال دی. د قومي احساساتو نه ډک دا غزل د خپل هر یو شعر په حواله باندې داسې تصور پیش کوي چې بالکل دا کم حالات روان دي یا پښتنو سره څه کیږي نو دا یې په لفظونو کې تجسیم کړي دي او موږ ته یې پیش کړي دي. دا غزل دی د زلمی شاعر شاکر اورغزي صاحب. شاکر اورغزي په پښتو شعر او ادب کې خپل شناخت په ډیره بهترینه حواله جوړ کړی دی. نن یې چې دا زکم غزل وړاندې کوم زه ډیر په وسوک سره دا خبره کوم چې دا غزل به ستاسو د سماعت په لار باندې ستاسو ذهن او زړه ته ضرور اپیل کوي، ځکه چې د دې غزل په حواله زما کم ذاتي رایه ده او زه څومره متاثره کړی یم نو همدغسې مې ستاسو دپاره دغه ګمان هم دی. راځئ چې واورو د پرمختګ تصور هغسې په شک ولاړ دی. د پرمختګ تصور هغسې په شک ولاړ دی. د کلي یو سر کې مولا بلکې ملک ولاړ دی. د پرمختګ تصور هغسې په شک ولاړ دی. د کلي یو سر کې مولا بلکې ملک ولاړ دی. زما احساس د جون ګرمۍ نه په عذاب د غریب. زما احساس د جون ګرمۍ نه په عذاب د غریب. د دسمبر په یخو شپو کې په سړک ولاړ دی. زما احساس د جون ګرمۍ نه په عذاب د غریب. د دسمبر په یخو شپو کې په سړک ولاړ دی. یوه جینۍ د خپل ارمان مړی په سر ګرځوي. یوه جینۍ د خپل ارمان مړی په سر ګرځوي. د یو پریوتي قبر سر ته یو هلک ولاړ دی. یوه جینۍ د خپل ارمان مړی په سر ګرځوي. د یو پریوتي قبر سر ته یو هلک ولاړ دی. د پښتونخوا غرور په سترګو کې سنبال ساتلی. د پښتونخوا غرور په سترګو کې سنبال ساتلی. زما ارمان چې اوس په پوله دا ټک ولاړ دی. د پښتونخوا غرور په سترګو کې سنبال ساتلی. زما ارمان چې اوس په پوله دا ټک ولاړ دی. د ډبوري د بنګو ګرد رانه په لخته سنډي. د ډبوري د بنګو ګرد رانه په لخته سنډي. یو اجنبي سړی په لار کې د رزمک ولاړ دی. د ډبوري د بنګو ګرد رانه په لخته سنډي. یو اجنبي سړی په لار کې د رزمک ولاړ دی. هغه سړی به د زهرا ننداره خورې وکړي. هغه سړی به د زهرا ننداره خورې وکړي. څوک چې پیدا دی په طرف د خاپیرک ولاړ دی. هغه سړی به د زهرا ننداره خورې وکړي. څوک چې پیدا دی په طرف د خاپیرک ولاړ دی. ته دلته کښېنه زه راځم
چې ضمانت یې وکړم. ته دلته کښېنه، زه راځم چې ضمانت یې وکړم. یو غنم رنګ زمونږ د کلي په پاټک ولاړ دی. ته دلته کښېنه، زه راځم چې ضمانت یې وکړم. یو غنم رنګ زمونږ د کلي په پاټک ولاړ دی. زمونږ د کلي د حجرې ثقافت داسې نه دی. زمونږ د کلي د حجرې ثقافت داسې نه دی. دا سړی څوک دی چې سره د خپل ټوپک ولاړ دی. زمونږ د کلي د حجرې ثقافت داسې نه دی. دا سړی څوک دی چې سره د خپل ټوپک ولاړ دی. دا خوشحال خان نه دی منم، خو بارام خان هم نه دی. دا خوشحال خان نه دی منم، خو بارام خان هم نه دی. دا اورکزی دی چې په ننګ کې د خټک ولاړ دی. دا خوشحال خان نه دی منم، خو بارام خان هم نه دی. دا اورکزی دی چې په ننګ کې د خټک ولاړ دی. د پرمختګ تصور هغسې په شک ولاړ دی. د کلي یو سر کې ملا بلکې ملک ولاړ دی. ډیره مهرباني، خوشحاله اوسئ.